साहिब सदारत जो है उनके हवाले से मैं ये कहूँगा जी कि काफका जो है फ्रेंच राइटर थे एक, तो काफका कहते हैं कि वो कमरा या वो घर जिसमें किताब नहीं है तो वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे रूह के बगैर जिस्म होता है, A body without soul। तो कहता है जनाब अली काफका, वंस अगेन लेट मी रिपीट, काफका कहते हैं जनाब अली वो घर या वो कमरा जिसमें किताब नहीं है तो वो बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से एक जिस्म बगैर रूह के होता है। तो मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वो साहिब सदारत हैं, माशाल्लाह सारी ज़िंदगी जो है किताबें लिखते रहे, शायरी करते रहे और रेडियो के जो है सिकत्तर रह चुके हैं, मशर रह चुके हैं और प्रोडक्शन करते रहे जनाब अली। इल्म अदब जो है उनका जो है ओढ़ना बिछोना है, आप सब जानते हैं। मैं अगर उनका तारुफ करवाऊं तो छोटा मुंह और बड़ी बात, तो लाइक साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं सर आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो मलगरो ग्रानो ख्यान्दो زدا خبرې په پښتو کې ځکه کوم چې زما د زړه چې کومې خبرې د زړه اواز دی چې په مکمله توګه وکړم. د ټول اول خو زه د سنګر د ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې تقریبا ټول کابینټ دلته کې ناست دی. نیاز ادبي سنګر په دې خاوره باندې یو رجسټر تنظیم دی او هغه د ادب دپاره ډېر فعال کردار ادا کوي. دا چې کله زه د بشرا بیبي خبره کوم نو زه داسې ګڼم لکه چې دا زه خپله خبره کوم. تقریبا زمونږ د عمر 11-12 کاله موږ یو ځای تېر کړي دي او په هغې کې چې لکه مخکې چا ووایي چې د یو سړي سره کښېنې پاسې د هغه رویې وګورې د هغه لاس ته پاسته وګورې تا ته به دا شخصیت پته لګي. بشرا بیبي اگر چې په شوبیز کې کم خلک راشي هغه سره شوخ شي د هغه په مزاج کې فرق راشي، خو بشرا بیبي کې دغه شوخي او دا مستی نه ده راغلې. دا د شروع هسې یو ډېره داسې زما ته وویل یو سنجیده بني ادمه په خپل کار سره کار او بیا په دومره ښه طریقې سره لکه دې وي چې دومره خبرې دومره علمیت په دې سره و چې ما کله دې سکرپټ نه دی کتلی چې دا څه وایي سولي کې خو بعد د اعتماد و چې دا څه وایي نو ډېر ښه به وایي. زه دې ته مبارکي په دې بنیاد باندې وایم هېواد خو په خپل ځای دی چې الله تعالی دې ته ورکړو او بیا په ژوندانه باندې دغه اعزاز چې وشي دا ډېر ښه یو. بیا د مرګ د پس که فرق ته چا ته شلې واړه ورکړو د هغې څه فایده نه وي. دغه عزت دې ته خدای ورکړی دی او زه د هغه ټولو ملګرو شکرګزار یم چې په دغه لاره کې مرسته کړې ده، ملګرتیا یې کړې ده. بشرا بیبي په دې ټول زنانو کې په خبرو کوم مخکې خبرې شوې کمپیر هم خبره وکړه پروفیسر صاحب. خدا زه بیا دا وایم چې کله په سړي باندې په ژوند کې داسې وخت راشي چې یوازې شي بیا چې یوازې شي نو بیا د ده د ازمې وخت جوړ شي او دغه د ازمې وخت چې دا د یوازې والی شي دی دا خو سړی یا بېلارې کې یا داسې په لار کې چې بلکل هغه منځ ته ورسوي. نو بشرا بیبي د وخت سره سره چې دا تنهایي چې کوم د دې نه کم د به روحانیت ورکړی دی یا د دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی سره کوم مینه چې دا ټول په تنهایي کې سړی چې بیا په دې ټول ژوند باندې سوچ کوي د وخت سره نو د هر چا په ژوند کې دا خبره راځي چې کاش ما دا نه وی کړی کاش ما دا نه وی کړی. نو په دغه وخت کې د علم ذهن پخېږي او چې ذهن پوخ شي نو بیا خلک الله تعالی ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رجوع کوي. او دغه رڼاګانې چې دي دغه دا چې کوم سړی تنهایي او په ده باندې دا رڼاګانې راورېږي نو زما دا باور دی چې د دې کلم له غواړي دا به په ګنبد خضرا کې ولاړی چې کلم غواړي دا به په مدینه منوره کې یا به په دغه کې راوړي په طواف کې راوړي. مطلب دا دی چې دغه روح دغه مینه بیا د سړي دننه روح ته راشي. دغه ګڼم چې نن سبا بشرا بیبي د دنیا نه بالکل بې پروا ده او چې کله په ژوند کې بې پروایي راشي نو بیا خلک نور ته ښېګڼه رسوي. دا چې څنګه وویلی شو که نه چې د هر چا له موقع ورکوي د دې وجه دا ده چې د دې بدن روح کې هغه روحانیت ننوتی دی چې د هغې مقصد دا دی چې دنیا ته ښېګڼه ورکړه.
هغه د قرآن پیغام دی او دا حدیث پیغام دی هغه دا چې بل خېګړه ورکړه بل مینه ورکړه نو هغه اوس د دې په جبلت کې د دې په مزاج کې د دې په ټول وجود کې هغه راغلی دا دی اوس څه نشي زمونږ ډېر محترم ملګری ناسته زه به دا وایم چې کله کله د مو ملامت هم شو او دا چې د مونږ د دې پروګرامونو چې کوم دی د دې پر اوسو چې دی امجد سے دغه کوي دا تشویقي دا ډېر لوی خبره مونږ ته سوټي په دې وجه باندې ملګری میو نو هم کو چې دا چې داسې پروګرام در خبرونه اخر په رسول الله ډېر لیکل نو دغه روحانيت طرف ته دیم روان ان شاء الله لکه بده پس په دا څنګه چې دی به دا فیلډ دورو چې بیا به دی وي چې خو خدای دی یوازې نه کی ځکه چې د دې لپاره تنهایی او یوازېوالی لازمي دی زه په خپل باندې داسې ژوند سره تیرېږم جماعت دی اندازې ټولې لګي چې ته غواړې چې ته خدای ووینې بالکل خدای لیدلی شي په خپل ذات کې به ویني پیغمبر لیدلی شي هر څه لیدلی شي خو استاد درنه هغه دغه چې دی لکه مخکې زموږ پروفیسر څخه خبر وکړه چې دا تنهایی سړي په زړه کې سورې پیدا دي دا هغه سوري نه بیا کم نور چې راوځي کم دا ډېره جوړه خبره وه نو دغه زخم چې و دی بشرا بیبي ډېر ګران کاري لکه د دې ژوند ملګری د دې داسې ملګری چې هغه ادروایز هم د دې لکه ملګرتیا وه زمونږ سمیع قادر چې کوم نظم وي په ایمان چې زما خو خفه کړو تاسو یقین وکړئ چې زه ودرېدولم خو هغه جدایي چې وه ډېره ګرانه وه ډېر مینې ژوند و ډېر یا فاروق صاحب په خپله باندې یو ډېر ښه تخلیقکار او ډېر زه خیال کوم چې دې له ټوله حوصله د شروع هغه ورکړې ده په خپله باندې او بیا د هغې نه پس چې که فرض که دا تنهایي ته تللی وی په هغه وخت کې او کتاب ته نه وی تللی دا چې اوس په لفظونو کې لوبې کې دا لفظونه دې له معنی ورکوي دغه لفظونه دې نور لارې پرانیزي دا چې څومره لیکلي کړو په دغه وخت کې یقین وکړه چې ډېره هغه وخت کې او په دې وخت کې نن بشرا بالکل بدله زه خو دا خیال کوم چې د دې ټولو جلکو پیره ده نو پیره په دې اساس چې دې دا روحاني سبق دی دا فکر ورکوي چې راپاسئ خویندو د خویندو سره ملګري شئ که کاروانې هوایي که څومره زموږ پښتنې زنانې دي او په فرقه زموږ هندووالې زنانې ټول د دې تعریف کوي او دا هغه مقام یې لکه څنګه یو بل چا ووي چې هر شی غواړي چې د عزت وکړي لکه ډکې راځي دا د دې کمال نه دی دا زبان خلق چې پیدا شي کله چې الله تعالی وغواړي په خپل انسان باندې مهربان شي ټول کائنات بیا قدر کوي ټول کائنات او ټول انسانان بیا قدر دا خپل څه کمال نه دی نو د بشرا بیبي خپل کمال نه دی دا د برې نه خبره جرازي او هغه د دې په شخصیت کې دغه کېږي پاغي به راخوري کې خلک وایي چې را بشرا بیبي څومره خلک خبرې کوي کله پښتانه دي او کڅوک دي په دې ټول صوبه کې چې خلک د بشرا بیبي باندې ټول خلک په قدر کوي سیدنا قادر صاحب هم دا ګام لکه دا شعرونه چې وي زه ډېر خوشاله شوم ځکه چې د دې کم شعري سفر چې دی هغه ډېر مخکې تللی دی او ډېر ښه ده چې داسې په پښتنو کې ډېر وخت شوی دی چې داسې شاعران نه دي دا شي ډاکټر صاحب ده او ماشاءالله بیا د هغې څه نه وایو او دا هم په دې کریډټ ټول هم تاسو که پښتو ده که اردو ده که انګریزي ده که هر ژبه ده احساسات د انسانانو یو دي لکه فرقه جبې ګڼ شي د دې مطلب دا نه چې دا هندو شو دا پښتو شو دا اردو شو احساس د انسان یو دی انسان چې دا هغه سوچ چې کوي هغه یو شان دی زه دغه څو خبرې بیا خو تاسو چینج کوئ نو زه ډېر مشکور یم د ټولو ملګرو او په دې دیو کې چې دغه دا محفلونه یو ځای کښېني موږ کښېنو نو دا فاصلې چې په ښار کې یو په ښار او په پښتو هندکو کې دا به هم ختمېږي او مینه به سیوا کېږي دا لکه چې دې منطقې ته د اتحاد او اتفاق ضرورت دی که فرق دا یو بل نه بېلېږي دا به کېږي موږ د دې نه بغیر لکه د هندووالو نه یا د اردو ژبو نه بغیر ژوند نشو کولی په دې منطقه کې او دې زموږ نه بغیر نشي کولی د ټولو چې دی سټریټ لینګویج چې دی هغه پښتو ده که کور کې هندو وي خو چې بار ماشومان لوبې بیا مکس شي په کار دا چې دا پېښور زموږ ښار زموږ سیمه
الله تعالی دغه شان د مینې او د اتفاق خار کی او مو په دې باندې فخر ویاړو کی ساسو یو جهان ملره او الله دې بشرا دې له نور ډیرو مرور کی ته ډیرو خور ته ډیر تشکر